الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عزتمندو د کومو ولسونو ځوانان چې خپل فرهنګ، خپل عقیده، خپل ارزښت ونه پیژني او دغه رنګې د دغه قوم، دغه ولس ځوانان خپل تاریخ نه ناخبره وي، خپل اولویات درک نه کړي، نو د دغه قوم خلک بیا د دغه قوم ځوانان بیا د دشمن په صف کې ودرېږي او بیرته دا دشمن را لګېږي په د خپلو ځوانانو باندې، خپل ولسونه هغوی وژني، هغوی بمباروي، هغوی زنداني کوي، هغوی باندې هر رنګې فشار، زور، بمونه، مشکلات دا په هغوی باندې راولي. او دا په معاصر تاریخ کې موږ ډېر داسې لیدلی دي، خاص کر انګریزانو چې کله په اسلامي مملکتونه هغوی استعمار کړ، د اسلامي مملکتونو ځوانان یې داسې تربیه کړه چې غافله، جاهله، ناپوهه، پردیپاله داسې ځوانان یې تربیه کړه، بیرته یې د خپل قوم او د خپل ولس په خلاف باندې دغه ځوانان ودرول. د هند په نیمه وچه کې 250 کاله انګریزانو بادشاهي وکړه، خو دې انګریزانو چې دا بادشاهي وکړه، دا انګریزان ټول خپل نور راغلي، نه د انګریزانو دومره عسکر هلته موجودو، نه هغوی استخباراتو. دا کار یې په چا باندې کوو؟ دا حکومت یې په چا چلو؟ دا حکومت یې په هغه ځوانانو کوو، هغه مسلمانانو ځوانانو باندې چې هغوی خپل ارزښتونه نو پیژندلي، هغوی خپل عقاید نه ناخبره وو، هغوی خپل مسؤلیتونه درک کړي نو، هغوی په خپل اسلامي تاریخ نظر نو واچولی چې اسلامي تاریخ کې مسلمان ځوان څه کړي دي، د مسلمان ځوان مسؤلیت څه شی دی، مسلمان ځوان باید د اسلام او د دین دپاره څه وکړي. هغوی خپل ارزښتونه ونه پیژنده، نو نتیجه دا شو چې دغه ځوانان بیرته د انګریزانو، د غربیانو خپل ځان سره ودرول، بیرته خپل ولس یې پرې وټاکو، بمباري یې که، زندانیان یې که، نو ویې وژه. نو همیشه دپاره کافران دا کوي. عزتمندو دا خبره واورئ چې همیشه دپاره د کوم قوم او که د کوم ولس ځوانان چې هغوی یو با مقصده ژوند دپاره ژوند نه تیروي، یو هدف دپاره په دنیا کې ژوند نه تیروي، بې هدفه ژوند تیروي، نو دا ځوانان چې دی همیشه د ناکامۍ سره مخ کېږي او دا ولس همیشه دپاره د ذلت سره مخ کېږي. د کوم قوم او د کوم ولس ځوانان چې د شرمګاه او د خېټې نه ګیر چاپېره طواف کوي، د ژوند مقصد یې دا دوه شیان دي چې زما خواهشات څنګه پوره شي او زما خېټه څنګه مړه شي. د دغه قوم ځوانان او ولس خپل قوم او ولس ته ذلت نه بغیر بل کوم شی نه وربخي. دا قوم به همیشه دپاره د ذلت سره مخ وي تر څو چې دغه قوم ځوانان ویښ نه شي، د یو با مقصده ژوند دپاره ژوند تیرول شروع نه کړي، نو الله پاک دا قوم ځپي او ختموي. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. الله فرمایي که چېرته تاسو اسلام پرېږدئ، دین پرېږدئ، الله چاته ضرورت نه لري. یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. بیا به الله نور ځوانان پیدا کړي، هغوی به د الله دین دپاره فدایت ته تیار وي، قربانۍ ته به چمتو وي، هغوی د الله دین دپاره به هغوی هر رنګه سختي ګالي، هغوی به یو با مقصده ژوند دپاره ژوند تیروي، بې هدفه بې مقصده ژوند به نه تیروي چې په ګیمونو کې، په فیسبوکونو کې، په دارنګې په لوبو کې، لهوه کې، لعبو، عبثیاتو کې ژوند تیروي. داسې قوم او داسې ځوانان همیشه دپاره ناکام خلک دي.